السلام علیکم ګراني مینوالو زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر یم دوستانو زما چې کوم نننی هغه ټاپک دی هغه تاسو په سټارټینګ ورکوټ شانتي کلیپ هم صحیح کو د فاطمه ګل هغه فاطمه ګل چې دی نو د پرون 14 اگست نو د 14 اگست په ورځ باندې د یو شو ډانس کولو او ډانس ولې ونه شو په 14 اگست باندې نو زه به تاسو سره د هغې ټول مکمل حقیقت به په دې ویډیو کې به بیان کوم نو دوستانو تاسو تر اوسه پورې زما یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ نو پلیز تاسو ځان سره زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې بیل آیکن هم پریس کړئ نو دوستانو د 14 اگست د دې پوسټر روان او ښه په درس باندې او دی ویلي موږ په 14 اگست باندې به ډانس وکړو په ډانس کې څوک کسانې به ورسره وي نیلم ګل ده فاطمه ګل ده نادیه ګل ده دا درې واړه کسانې چې کومې دي او د دې چمچه چې کومه ده مریم ده نو مریم هم دی سره به وي نو د دې ډانس په دې وجه باندې نه دی شوی یو خو چې دی نو نیلم ګل ورته کنځلې را دې بدې شروع کړې او بل مین وجه دا ده فاطمه ګل ډېر زیات خوشحاله ده هغه د خوشحالي وجه څه ده خوشحالي وجه صرف او صرف دا ده چې دوبۍ کې دا تلې وه دوبۍ کې دې له مسافرو ښه ډېرې پیسې وله ورکړې وې نو هغه پیسې دې وخت فاطمه ګل سره موجود دي د فاطمه ګل چې دی نو تقریبا یو کال دا کور کې کینی هېڅ ذره مزدوري دې نه کوي نو بیا هم دې سره هغه پیسې نه ختمیږي ولې چې مسافر وله دونه پیسې ورکړي دي نو هغه مسافر وله ورکړي دي کم دوبۍ کې و خوند مزې دپاره چې کوم کسان راغلي وو هغوی وله پیسې ورکړي دي بلا پیسې وله ورکړې ده نو دې وخت فاطمه چې دی نو عیاشیانې کوي عیاشیانې کوم ځای کې کوي کله چې دی نو نادرن ایریاز ته ځي کله چې دی نو ناران کاغان ته ځي او بیا چې دی نو کالام ته ځي سوات ته ځي داسې چترال ته او دې سایډ ته ځي ولې ګرمي هم ډېره سخته ده خیر اوس خو چې دی نو بارانونه شوي دي باران موسم دی د باران هغه نو دونه ګرمي نشته بیا هم چې دی نو دا انجوایمنټ دپاره دې یخو علاقو ته روخې کړی دی او دا هلته کې دې علاقو کې ځي راځي چې پیسې ورسره چې دی نو د دې د خولې هغه دي نو دې محنت کړی دی ډانس کړی دی نو هغه پیسې ورته میلاو شوي دي نو اوس هغه پیسې به هغه ځای ته به رسوي چې څنګه یې ګټلي دي داسې چې په کومه طریقه یې ګټلي دي مکه طریقې باندې به دا پیسې به ترېنه خرچ کېږي نو اوس دا هغه پیسې خرچ کړي نو بس دوستانو دا میسج ته پیغام او ما خپل دوستانو سره شیر کوم انشاءالله دوستانو ډېر زه تاسو سره به یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کیږي د خپل ځان ډېر خیال ساتئ د لوی الله په امان والسلام